دانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د روژې مبارک میاشتې 24مه نیټه ده چې د 1403 هجري لمریز کال د وري میاشتې 15مه نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي سره د ترکمنستان جنرال قونسل لیدنه، او په هرات کې د لبنیاتو پلورونکو اتحادیه جوړېدل. اوس هم ستاسو پام راوړم بشپړ خبرونو ته. د ترکمنستان جنرال قونسل د هرات له والي شیخ مولانا اسلامجار سره د بهرنۍ استازولۍ د رئیس په شتون کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیټي او اقتصادي فعالیتونو د پراختیا په اړه وکتل او خبرې وکړې. په دې ناستې کې په هرات کې د ترکمنستان هیواد جنرال قونسل باتور بولف له ولایت مقام سره ژمنه وکړه چې د خپل هیواد له طرفه به د ترانزیت او صادراتي فعالیتونو د زیاتوالي لپاره لازمي اسانتیاوې برابر کړي. له بلې خوا شیخ مولانا اسلامجار د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي فعالیتونو د زیاتوالي هرکلی وکړ او په دې برخه کې د سیمهیزې ادارې د همکارۍ ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیتي موټرو د منلو کچه په ورځ کې 80 موټر ده او ټاکل شوی چې دا شمیر هر ورځ 150 موټرو ته لوړ سي. په هرات کې د دیني مدرسو 65 زده کوونکو د کتاب لوستلو په ازموینې کې تر ګټلو وروسته د قرعه کشۍ له لارې جایزې وګټلې. دغه زده کوونکي د 300 نورو کسانو په ډله کې چې په دې ازموینې کې برخه اخیستې وه د پوره نمرو په ترلاسه کولو سره جایزې ترلاسه کړې. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د هرات ولایت د پوهنې ریاست په همکارۍ د وروج د څیړنیز او نشراتي ادارې لخوا په لاره اچول سوي وې. تنظیمونکي وایي د دې سیالیو له پیلولو موخه د ځوانانو فکري وده او د اسلامي پوهې لوړول دي. د هرات د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دا ډول سیالیو ترسره کول د هیواد د ودې او هم د بهرني فرهنګ د یرغل په مخنیوي کې اغیزمن دي. د 200 وال فاروق الاردو د لومړۍ لوا په قومندانۍ کې د 1500 نیالګیو کینول. د 200 وال فاروق الاردو د قومندان د لومړۍ پلې لوا د قومندان په لارښوونه د انجینرۍ او تسهیلات د امریت لخوا د لومړۍ لوا د قومندانۍ په کمپ کې دننه او بهر 1500 نیالګي کینول سوه. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د ملي دفاع وزارت د مسؤلین لخوا د پسرلي په موسم کې د هیواد په لویدیځ زون کې د سرسبزۍ لپاره نیالګي کینول کیږي. په هرات ولایت کې د لبنیاتو د پلورونکو اتحادیه فعالیت پیل کړ. د دې اتحادیې مسؤلین وایي چې د دې اتحادیې له جوړېدو څخه یې موخه د دې اتحادیې د غړو ترمنځ لا زیات نظم او همغږي رامنځته کول دي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات ښار په کچه د لبنیاتو د پلورونکو د اتحادیې د سلګونو غړو په شتون کې په دغه ولایت کې د لبنیاتو د پلورونکو د اتحادیې د پرانیستي مراسم. د دغه اتحادیې مسؤل په هرات ښار کې د لبنیاتو د پلورونکو د مخ پر ودې وضعیت په اړه خبرې کوي او زیاتوي چې د اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅو سره د دوی د محصولاتو کیفیت هم د پخوا په پرتله ښه سوی دی. انشاءالله اتحادیه لبنیات فروشان محلی ولایت هرات خود اداره زراعت بالای از این پروسه ما کار میکنه. انشاءالله لبنیات ها ما رو به رشد از تمام محصولات لبنیات خود به دیگر ولایت ها انتقال میدیم. به خارج از کشور و پاکستان و اینا ما انتقال پروسس لبنیات داریم. له بلې خوا په هرات کې د غواګانو د فارمونو د اتحادیې مشر د اسلامي امارت د مسؤلینو د ملاتړ د قدردانۍ ترڅنګ له ښاریانو غواړي چې له بیلابیلو کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. خواستم از کشور و از می همشهریام اینه که
از محصولات تولید خود استفاده کنه. مثلا تولید ما بیترین لبنیات در سطح شهر خود داریم که بیترین محصولات تولید میکنم، مثلا ماست، شیر که تولید ماست، چکه، خامه، تمام محصولات بیترین محصولات عمل ما در سطح ولایت هرات همی تولید همی دکان‌های لبنیات ما تولید میکنن، خود اینا تولید میکنن. لدې ټولو خبرو سره د هرات د کرنې ریاست هم د دې ټولنې له غړو سره د مرستې او همکارۍ لپاره خپل بشپړ چمتووالی اعلانوي. ما خو عهد میدیم، وعده میدیم که هر رئیس اتحادیه به صفت یک برادری باست ما در خدمتش هستیم، نه به روز نه به وقت رسمیت که نصف شب باشه شما همه بر سر ما شاهده هستیم مصد که ما در خدمتش هستیم. رؤسای اتحادیه لا چیکار میکنیم مصد خو یک بزگر باشه که به یک کو باشه ما در خدمتش هستیم که واسه ما برسن مصد. باید وویل سي چې په هرات ښار کې د لبنیاتو د پلور شاوخوا 400 مرکزونه شتون لري. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د امنیتي ځواکونو لخوا د موبایلونو د غلا په تور 2 تنې ونیول سول. د هرات ولایت د 11مې امنیتي حوزې منصوبینو د کشفي عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه د موبایل د غلا په تور ونیول. د یادو کسانو څخه 2 سیټه غلا سوي موبایلونه ترلاسه سوي او تر څارنې لاندې دي. د هرات ولایت د چشت شریف ولسوالۍ 200 یتیم او اړمن ماشومان د عاطفي بنسټ تر پوښښ لاندې ونیول سول. د دغه بنسټ مرستیال عبدالظاهر ارشاد وایي د دغه بنسټ او د هرات ولایت د پوهنې ریاست ترمنځ د تفاهم پر اساس د سلما دیک زبر بیشه او مرکز په کلي کې څه باندې 200 تنه یتیم او اړمن ماشومان، هلکان او نجونې چې د اقتصادي بېوزلۍ له امله ښوونځي ته له تګ څخه بې برخې سوي وه سرویس وي او د یادو ماشومانو د ښوونځیو ټولې اړتیاوې چې جامې، بوټان، د ښوونځیو کڅوړې او د میاشتنۍ قرطاسیه په ګډون د همدې بنسټ لخوا ورکول کیږي. دغه راز د چشت شریف ولسوالۍ مسؤلینو د عاطفي بنسټ د دغه ښه اقدام ستاینه وکړه او له نورو خیریه بنسټونو یې وغوښتل چې د هرات ولایت په نورو محرومو ولسوالیو کې هم دغه ډول ګټور پروګرامونه ترسره کړي. اوس هم ستاسو پام راړم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. پنجشنبه هرات ښار نیمه وریځ الوره درجه 24 تیتای 9، غوریان نیمه وریځ الوره درجه 22 تیتای 10، کروخ نیمه وریځ الوره درجه 0 تیتای 7 او پښتون زرغون نیمه وریځ الوره درجه 24 تیتای 10. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي سره د ترکمنستان جنرال قنصل لیدنه. او په هرات کې د لبنیاتو پلورونکو اتحادیه جوړېدل. درنو قدرمن لیدونکو دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو